سلامونه دوستانو ستړي مشئ وخت مو په خیر هیله ده چې روغ او جوړ خوشحاله به او دا مهال به ګورئ ایف جي ټیپس یوټیوب چینل خوږو قدرونو دوستانو په نننۍ ویډیو کې مې تاسو لپاره یوه ډېره خوندوره او په زړه پورې طریقه راوړې ده دوستانو په دغه ویډیو کې به زه ستاسو ته در وښیم چې موږ څنګه کولی شو خپله د فیسبوک آی ډي ښایسته کو په بیوګانو باندې او سټایلي جوړه کړو نو دوستانو تاسو زما د فیسبوک آی ډي کتلی شئ چې ما دغه سټایلونه دوستانو ورته ورکړي دي او دغه ډول ته ما سټایلي جوړه کړې ده نو څنګه کولی شو چې دغه فیسبوک آی ډي دغه ډول ته سټایلي او ښایسته جوړه کړو نو دوستانو دغه ویډیو تر پایه راسره وګورئ او زموږ یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کړئ دوستانو تاسو به موبایل کې به پلی سټور خلاص کړئ په پلی سټور سرچ کې دوستانو دغه اپلیکیشن نوم ورته ولیکئ او دغه اپلیکیشن به دوستانو را ډاونلوډ کړئ او بیا به تاسو خپل موبایل کې راخلاص کړئ کله چې دوستانو راخلاص کړئ راشئ په دغه لومړی اپشن باندې تاسو ورته کلیک واخلئ په دې کې مختلف ډیزاینونه دي دغه تاسو کولی شئ چې درسره کاپي کړئ او داسې په دا نیکسټ باندې چې کله کلیک اخلئ دا تاسو ته نور مختلف ډیزاینونه دوستانو پکې راځي او هر یو چې تاسو خوښ وي هر یو چې تاسو پکې خوښ نو هغه تاسو کاپي کولی شئ نو په دې کې ډېر مختلف ډیزاینونه وي دوستانو نو هر یو چې تاسو غواړئ ته پکې تاسو کاپي کولی شئ زه دوستانو مثلا راځم دغه ډیزاین نو دلته به نور هم وګورو تاسو نور هم دغه ځای کې کتلی شئ تاسو ګورئ چې ډېر ښایسته ښایسته ډیزاینونه په دغه ځای کې دوستانو تاسو په دې څخه کاپي کولی شئ او هلته یې فیسبوک آی ډي پرې ښایسته کولی شئ نو کله چې دوستانو له دې برخې څخه دغه کاپي کړ او بیا به دوستانو تاسو راشئ فیسبوک به راخلاص کړئ فیسبوک کې به دوستانو تاسو خپل آی ډي راخلاصوئ کله مو چې خپله د فیسبوک آی ډي راخلاصه کړه تاسو کتلی شئ زما فیسبوک آی ډي چې دی هغه اوس دغه شانتې کې دی ښه تاسو به راشئ په دغه ایډیټ پروفایل باندې به ورته کلیک واخلئ او را به شئ دلته به بیو په دغه بیو باندې به دلته کلیک واخلئ دغه اډ اپشن به تاسو کلیک کړئ او دلته به راشئ هغه بیو به ورته داسې پیسټ کړئ ګوته به داسې کلکه ونیسئ او دلته به یې پیسټ کړئ دوستانو کله چې هغه بیو پیسټ کړئ را به شئ په دغه سیو اپشن باندې تاسو ورته کلیک واخلئ دوستانو تاسو کتلی شئ چې زموږ بیو په دغه ځای کې ولګېدو دوستانو تاسو اپلیکیشن څخه هم راخیستلی شئ همدغسې هم دوستانو زه به دغه بیوګان چې دي هغه به تاسو ته په ډسکرپشن کې واچوم نو هغه ځای څخه تاسو کاپي کړئ او بیا یې استعمال کړئ نو دوستانو دغه بیو ولګېده د نور ډیزاینونه به څنګه پیدا کوو تاسو به دوستانو راشئ په دغه ایډیټ پروفایل باندې بیا کلیک واخلئ دوستانو کله چې بیا په دغه ایډیټ باندې کلیک ووهئ را به شئ دلته دغه انټرو کې به راشئ په دغه ایډیټ باندې به کلیک واخلئ را به شئ آرټ ورک باندې به کلیک واخلئ او کله مو چې دوستانو په آرټ ورک باندې کلیک واخیسته تاسو دلته کولی شئ چې دغه دوستانو را کاپي هم کړئ په دغه اپلیکیشن کې دغه لاندې برخه کې چې کلیک واخلئ او دلته چې هر یو مو خوښ وي نو دغه تاسو کولی شئ چې له دغې برخې څخه داسې کاپي کړئ او دلته چې کله کلیک پرې واخلئ او دلته ګوته پرې ونیسئ او سلیکټ کړئ مکمل کله مو چې مکمل سلیکټ کړئ کاپي ووهئ او راشئ دغه ځای کې داسې ورته پیسټ کړئ داسې مو چې کله دوستانو ورته پیسټ کړئ دغه پسې سرچ کړئ دغه تاسو ته په سرچ کې هم راړوي خو دغه په سرچ کې اوس ګورو چې موږ ته راځي او که نه ښه دوستانو په دغه سرچ کې نه وختل نو دلته موږ لنډه طریقه کوو موږ دلته راځو دوستانو دلته موږ ورته مثلا لیکو فول سټایل دوستانو چې کله تاسو ولیکئ په دغه وخت کې هم تاسو دلته دوستانو زیات تاسو ته راځي نو بیا کولی شئ چې د دې ځای څخه تاسو په خپله فیسبوک آی ډي باندې ولګوئ دوستانو فول سټایل یې ورته تاسو کله چې سرچ کړئ نو تاسو ته دلته راځي تاسو کتلی شئ مختلف ښایسته ښایسته ډیزاینونه دي هر یو مو چې خوښ کلیک پرې اخلئ او لاندې راځي په دغه سیو باندې کلیک ورته کوئ کله مو چې په سیو باندې دوستانو کلیک ورته وکړ او بیا به راشئ دغه شیر کوئ ما بیرته دغه تاسې له دغه ضرب لمې څخه تاسې ختموئ کله مو چې دوستانو ختم کړ بیا راشئ په همدغه برخه کې بیا ورته همدغه نوم دوستانو تاسو سرچ کوئ کله مو چې دغه نوم دوستانو ورته ولیکلو ورته مو سرچ کوئ را به شئ په دغه بل باندې به کلیک واخلئ هر یو چې تاسو خوښ کله مو چې دوستانو کلیک واخیسته را به شئ لاندې سیو باندې بیا ورته کلیک واخلئ کله مو چې سیو باندې کلیک واخیستو بیا به بیک شئ شاته به لاړ شئ او بیا به راشئ بل به ورته انتخاب کړئ او بیا به دغه سیو کړئ بیا به راشئ په دغه سیو باندې مو چې کله دوستانو کلیک واخیسته اوس به تاسو بیا بیرته بیک شئ له فیسبوک څخه او دغه به داسې ریفریش کړئ او وبه یې ګورئ زه راځم ګورم دوستانو تاسو کتلی شئ څومره ښایسته ډیزاین شوه د زموږ فیسبوک آی ډي او نور ډیزاینونه هم تاسو دوستانو پکې کتلی شئ بلې یوازې دغه ډیزاینونه نه دي په دغه سرچ کې دوستانو چې کله تاسو ورته ولیکئ چې لوی برکت کله چې دغه دوستانو ورته ولیکئ تاسو دغه ډیزاین راځي تاسو دغه هم دوستانو کولی شئ چې پرې سیو کړئ همدغه شانتې نور چې هر څه څومره تاسو ورته لیکئ تاسو ته به راوړي پکې او راځي به تاسو هر څه چې تاسو ورته سرچ کوئ په دغه ځای کې تاسو ورته سرچ کولی شئ
نو تاسو چې هر څه سرچ کوئ تاسو ته په دغه سرچ کې راځي او تاسو کولی شئ چې په خپله فیسبوک آی ډي باندې دلته کې نصب کوئ دوستانو او فیسبوک آی ډي چې دی هغه مو پرې ښایسته کوئ. نو دوستانو دغه ډېره خوندوره طریقه وه چې د فیسبوک آی ډي ښایسته کولو په اړه. نو که دغه ویډیو مو دوستانو خوښوي نو ویډیو در سره لایک کړئ او له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. هیله ده چې زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.